السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه نن می په ذهن کې ډیر دا راګرځي، مخو له دغه مدرسې ولو خانقاه له ترتیب سره الحمدلله تعلق ده. نو خلکو غریبانو ته یو مشکل پیښ شي، بیا نو مخ ته راځي. دا یو مشکل خلک بیخي ډیر بیانوي، دومره ډیر بیانوي چې زه درته ووایم 80% خلک یې بیانوي. د لور او د خور په باره کې چې دا مې یو ځوان ته ورکړې وه او دوی راغلي وو، دوی موږ چې غوښتنه کوله، خو اوس دا رقم ده چې دې زنانې ته نه یو قسم التفات نه ورته کي، مجلس نه ورسره کي، حتی بعضې داسې کوټې ته نه ورځي په کلو باندې. ما دا تېره شپو کې یوه زنانه غریبه راغلې وه، نو دې راته وویل تقریبا 5 کاله کېږي دا سړی کوټې ته نه ده راغلی. داسې واقعات یا مور و پلار ډېر پرې پرېشانه یې عیال د دې انسان یو مخ دا خو د زړه څخه جلا، یو زړه څخه یوه ټوټه جلا سوې ده. نو یغو غریبانو ما چې دا خور لور ته خوا بدوي، خوراک و څښاک خوب هر څه یې سره خراب وي، ډېره ګډوډي. دې ته یو څه توجه پکار ده د شریعت له نظره، چې خاوند خو دا کوم خاوند ده دې کې به یې سوچ وږي چې دا کومه زنانه چې دی و تعلق نه ورسره ساتي، دا د الله تعالی انتخاب ده. په ازل کې دا خبره فیصله سوې ده چې دا زنانه به د ده په قسمت کې وي او د هغه زنانې په عوض کې الله تعالی بیا ده ته په قیامت کې حورې ورکوي. کتابو لیکلي دي تبشیرو که څوک د الله تعالی په دغه انتخاب او خوښ او فیصله په دنیا کې نه وراسي، اکه چې خوند نه ورکاو، تعلق یې نه ورسره ساته، مجلس یې نه ورسره کړ، نو بیا به ډېر احتمال لري چې په قیامت کې به چې دی په دنیا کې د الله تعالی په رضا او فیصله نه خوشحاله، دی خدای پاک له حورو له غلمانو او د جنت له دې نعمتونو څخه محروم بشي، بې نصیبه بشي. دا په الله تعالی یو قسم ته اعتراض ده. دې خبره کې ته بیا سوچ پکار ده، ټول وخت میسج کې نه بیان، دا د الله تعالی فیصله نه منل دي. ازلی و الله تعالی چې کوم انتخاب خوښه ده هغه ته هغه ټکراول دي، هغه ته یوه ضربه ورکول دي، دا ډېر خطرناک کار. بل دغسې چې د معاشرې او د پښتنوالي حساب یې راواخلي، یوه زنانه چې ده چې څوک یې کوي نو کور ته ورسي، په دې باندې مرکه کي، خلک ورته وایسته کوي، زارۍ کي. نو سړي په خپله خوښه ورغلی، زارۍ یې کړي، خلک یې پسې لګیا کړي، بیا ولې دا سړی د دې زنانې سره تعلق نه ساتي، د هغې زندګي دې ور خرابه کړي. د دې زندګي د خرابي مسؤلیت خو ټول تا ته راجع ده. هم یو انسان د سړی په خپله مور و خور و لورو کې چورت ووایي چې دغه یو جای دورې داسې واده یو میړه تعلق نه ورسره ساتي، مجلس نه ورسره کي، هغه شرعي جمعه او د هغې چې کوم حق ده دا نه ادا کوي، بلکې هغه د مجلس او د ښه خوشحالي حق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم له زنانو سره منډه وهلې ده، ګپ شپ به یې ورسره لګاو، بلکې آیات شریف یایي چې کومې زنانې سړي زړه نه غواړي چې ګپ و مجلس ورسره وکړي، ښه خوشحالي او خندا ورسره وکړي، دا بیا نه په نکاح کوي. نو بیا ولې دا د هغې حق د ورځایه کوي چې دی خپله ورته ولورې ورکولې، روپۍ ورکولې. دا زنانې خو داسې نه دي چې دا چا کورو ته راغلي دي بس دغسې ځان تړپ دلته اچولی ده، را تښتېدلې او د دی یایي چې دا چا راوستې او دا چا. بیا له هغه وروسته چې مرکه او ولورې ورکړي، بیا یې نکاح کړې ده، هغه وروسته بیا په نکاح کې ده دا زنانه قبله کړې ده، امام نکاح تړلې ده، بیا څنګه وساتي، بیا له دغه څخه هغه وشي د پښتو له نظره څخه، نو څنګه ولې هغې حق ضایع شي؟ دا په خپله خوښه سړي دا کار کړی ده، نو دا ولې بیا سړی د هغه حق نه کړي؟ دا روپۍ یې پرې ورکړي دي، مرکه یې کړې ده، زارۍ یې کړي دي، وایستې یې ورته جوړې کړي دي، بیا یې په هغه ډولونه والي دي، ډېر خلک خو سروزونه سازونه پرې وایي، شپې خوشحالي وي پرې جوړوي، مبارکي وي وصولوي، بیا ولې له هغه سره تعلق نه ساتي؟ دا به د الله تعالی په حضور کې څه جواب یایي؟ دې خبرې توجه وکړه. مسلمانانو په دنیا کې سخته ډېر اولیاء داسې تېر سوي دي چې هغو دومره غټ مقامات یې هغه د یوې زنانې له وجې. صحیح ده، زنانه کې به کله کمزوري وي، د رنګ له وجې، د اخلاقو له وجې، یا د بل له وجې، بیا به سړی په هغه باندې صبر کړي. د دغه صبر له وجې الله تعالی سړي ته ډېر غټ مقامات ورکوي. د نقشبندیې طریقې چې دا تقریبا 5 شپږم غټ پیر ده په دنیا کې، ابوالحسن خرقاني،
دې ته دا دومره لویه درجه یې وه په یو ځنګله کې کور ته یې څوک ورغله زنانې ته ویل وایي پیر صاحب چیرې دی هغې کنځاوې کې وکړې وایي دا پیر چیرې د ټولې سره خطا کړي یاست دا خو ما ته معلوم ده هغه سړي ډېر غټ سفر را کړی وه مرید څوک یا یوه میاشت را سفر یې کړی وه اتې په ژړا شروع وکړه کلیوالو ته چې ولې ژاړې وایي چا دا راته ویل چې ډېر غټ پیر ده زه رالم او هغه خو ډېر بېکاره سړی دا زنانې راته ویله خلکو ورته ویل ګوره چې ونه غږېږي هغه ډېر غټ سړی دی دې خوند نشته ځنګله ته ورسه هغه بوټي راوړي لکه دا وزمه د خلک بوټي راوړي دی ځنګله ته ورغی هغه بوټي والي دي دا بار یې تړلی او په زمري رابار کړی او چې کوم بار یې تړلی هغه هم په مار تړلی د بل مار ورسره د په هغه باندې دا زمری پسې کټوي را روان کړی د سړي چې ولید دا څومره غټ کرامت دا مورید ورته وویل دا نوی مورید چې راغلی نو ده ورته په کور کې دا زنانه ولیدله وایي وایي څنګه وایي ډېر بد اخلاقه وایي د هغه سره ګزاره کم صبر کم د هغه له وجې الله تعالی دا مقام را کړی مظهر جاني جانان صاحب باره کې تاسې معلومات کولی شئ دا نیټو میټو کې ډېر غټ سړی تېر شوی د دومره یوه زنانه وه ډېره کمزورې وه دی وایي دا څومره لوی بزرګي و مقام چې الله تعالی راکړه دا د دغه له وجې راکړه نو انسان د زنانې په ښه تعلق و ګزاره و د هغې بد اخلاقي و د رنګ په کمزوري صبر وکړي الله تعالی سړي ته بیا غټ غټ مقامات ورکوي په دنیا کې هم بیا ښه عوضونه ورکوي په آخرت کې هم الله تعالی ښه عوضونه ورکوي نورې زنانې خدای پاک ورپه نصیب کوي ودې کې یو سړی دی یوه زنانه نه وي بله الله تعالی ورته روا کړې بله یې ورته روا کړې درې نورې روا کړې خو د دغه حق به هم نه ضایع کوي بېرته به له ټولو سره په شرعي اصول په خپل شرعي طریقه باندې ګزاره کړي له دغه سره به یم کړي له نوو سره به یم کړي د دې له وجې به الله تعالی بیا په آخرت کې هم دغسې نعمتونه او زنانې او حورې ده ته ورپه نصیب کړي نو ډېر کمزوره کار ده چې څوک له زنانې سره مقابله راواخلي سړي به د مسلمان دی یو ځوان مقابله به له کافرانو سره یي له زوروره سړي سره به یي د غیرت او د همت کارونه به کوي دا په کور کې یوه کمزورې خواره کوي زنانه چې هغې غریبې مور پرې ایښي پلار یې پرې ایښی وروڼه یې پرې ایښي دي بس دغه یو سړی ده او هغه هم ځینې مرور شي هغه هم تعلق نه ساتي څومره به دا غریبه مایوسه وي د هغې زنانې ټول قریبان د خاوند د وجې پرېښودلو دې کور ته راله او هغه بیا مقابله شروع کړي دا داسې کمزوري انسان سره سړی مقابله باندې بد کارېږي په خفګان باندې بد کارېږي په نه خبرو باندې بد کارېږي دا د الله تعالی د سخته لوی خفګان سبب ګرځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې په تاسو ټولو کې په الله تعالی باندې هغه سړی ګران دی چې د هغه اخلاق ښي او ښو اخلاقو والا او ښو اخلاقو والا نبي کریم تر ټولو ښو اخلاقو والا هغه ده چې هغه له خپلې کډې سره ښه اخلاق وکړي له پردي شي کې خو به سړی خود ښه اخلاق د باندې به سړی خود چاته خاندي لاس به ورته پورته کوي کته پورته به کېږي کنځا ورته وکړي خو د شل کنځاوې درته کړي ته یوه خبره په چا کې وکړه هغه سل درته کړي ته یو څوک ووایه د هغه په مقابل کې شل څوکه تا ته درکړي دا د باندې چې انسانان خوش اخلاقي کې خاندي ځان مشهوره کوي دا مجبوري ده ولې بیا هغه نه ورسره کړي دا دی د خپل ځان عزت تېروي اصلي اخلاق والا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر ټولو ښه اخلاق والا هغه سړی د هغه له ښځې سره اخلاق ښیي بلکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې چا چې اخلاق ښیي په دغه سړي باندې ښځه ورزوروره وي وایي خو د اخلاقو له وجې او دی مبارک دعا کوي وایي خدای ما دغسې ښو اخلاقو چښتن کړي چې دا زنانه په ما باندې را زړوره شي او څوک چې بد اخلاقه وي هغه ښځه ډاره کړي هغه غریبه غږ نشي کړی قرآن کریم هم هغې ښځې ته کل معلقه یایي بعضې ښځې داسې کړي دا سړو حق یې نه ورپوجوي که الله تعالی یې دا غریبه لکه را زړېږي چې دا په قرآن کریم کې دي الله تعالی یې زړېدلې بولي لکه د ځمکې په د اسمان مابین کې چې زړېږي یعنې هغه زنانه دا رقم ده چې یو مخ بې مېړه هم نه ده وایي بې مېړه خو نه ده خو د لوی سړی ناست ده په دې نامه باندې ده نو او میړه والا هم نه بلل کېږي ولې خو د میړه چې کوم حق ده چې باید دا زنانې ته یې ورکړي هغه حق نه ورپوجوي کوي نو نه میړه والا سوه نه بې مړه والا سوه دغسې ځوړنده سوه د ځمکې د اسمان په مابین کې زړېږي دې باندې الله تعالی عیب ویلی په دې سړي باندې ډېر بد یې بللی د الله تعالی ډېر بد یې ایسي دا سړی ډېر بد یې ایسي بلکې دغه طلاق چې الله تعالی روا کړی دا د سخته ضرورت له وجې ده چې دا ضرورت له وجې ورکړي بیا روا ده خو الله تعالی یو روا شی دومره بد نه ایسي روا شی لکه طلاق ښځې کې وحشت پیدا کړي
هغې زنانې چې میړه تعلق نه ساتي بیا نورې زنانو ته سپکه ښکارېږي، پورې خاندي، هغه غریبه بې حیثیته وي، زړه یې نه وي خوشحاله. هر چا چې دې به زړه ورخفه که دغه سړي به د دنیا هم د آخرت کارونه خراب وي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه کعبې شریفې ته وکتل، قسم یې ورته وکړ، وایي ته ډېره قدر والا یې کعبې، ډېر غټ عظمت لري، خو تر تا د یو مسلمان زړه په نزد الله تعالی ډېر قدر لري. که چا د مسلمان زړه ضایع کړي، خفه یې کړي، هغه لکه کعبه شریفه شي ته یې ډېره صدمه او ضرر سي رسولی. د مسلمان زړه خوشحاله کول د کعبې شریفې تر مچو کولو او تر احترام ډېر ثواب لري. نو هغه زنانې غریبې زړه ماتي، نور پورې خاندي، حیثیت یې خراب وي، ولې چاته سړی دومره ډېر ضرر ورسوي؟ د الله تعالی له مخلوق سره سړی ښه وکړي، سړی د چا زړه نه ځایروي. ما بیګا کتاب کو دا نن شپه، دا اوس د دوشنبه د بیګا شپه د یو ولي باره کې مې ولا دا ولیدل، وایي دی له حجه راغی، د ده یوه کوټه وه، په هغې کې یا د سپۍ لنګه سوې وه، چې دی له حجه راغلی و، خلک هم راتله، وایي ده ورته وایي چې یا یم نه به یې پسې اخلي. نو بس دی بل ځای کېنوست، خلک به دغسې ورته اته په سارا ناست وو. بیا یې مریدانو ټولو قریبانو ته وایي چې هېڅوک به هم دا سپۍ نه پسې اخلي. بیا دوی په حسابل دی به وایي پټ د شپې ورته کله کله کتلی به چې ودرې په خپله خوښه تللی که نه ده تللې، ده به نه پسې اخیستلی. وایي 2 اتیا وارې دی هغه ځای ته ورغی، 2 اتیا وارې 2 اتیا وارې بس یې ولیدل، هغه له خپلو بچیانو سره خپله تللی و، بیا د هغه ځای ته ورغی. وایي دوی ما دا خوند نه راکوي چې الله تعالی مخلوق ته ضرر ورسوم. له سپي سره د سپي د بچیانو سره د خلکو داسې ګزارئ. موږ خو بزور انسانان، کمزور انسانان چې د موږ تر لاس لاندې، دا د انسان ډېره بې همتیا ده، بلکې بې غیرتیا ده، دا یو ډېر غټ ظلم ده. دا چې باید انسان ځان وساتي، الله تعالی ته توبه وکاږي، بلکې د هغه انسان له خپلې زنانې بخښش وغواړي. دا زنانې قیامت کې خامخا د الله تعالی په حضور کې په سړي دعوه کولی شي. په دنیا کې هر چا دا عمل کړی باید زنانې څخه معافي وغواړي، بخښش وغواړي، او آینده شرعي ژوند ورسره تیر کړي. ډېر کمزوری کار ده، نفل وکړي، الله تعالی ته توبه وکاږي، بیرته ښه ژوند ته رجوع وکړي، او الله تعالی چې ښه توفیق وغواړي، خدای پاک دې ټولو ته را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.